السلام علیکم. زه ساجد شایق یم. افسانه کونډه جینۍ. دا افسانه کونډه جینۍ ښاغلي راحت زاخیلي په کال 1919 عیسوي کې لیکلې ده او همدا افسانه په زیات اتفاق سره د پښتو ژبې اولنۍ افسانه ګڼلی شي. دا ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم کونډه جینۍ. د مرجان په مرغۍ سترګې ولګېدې لکه د زمري وغړمبېده او سرې سترګې پرې راوویستې. تورې بلا زما د ګل په شان زوی دې وسټلو او اوس مو لا شرموې بیل. د مرغۍ د سترګو نه د اوښکو لښتي روان شول. په سلګو کې ووې آخر زما کومه. د مرغۍ لا خبره خوله کې وه چې مرجان لکه د تور مار تاو شوه. غټې مو ژړا دې میراته شه، په ژړا باندې خلک یېروي. یوه پوټې خبره وشوه نو به ستا اوښکې را روانې شوې. ودرېږه، د جمال خان پلار راشي نو ځمکې سره به دې دربله کړي. مرغۍ په زړه خوږې مرغۍ ځان ټینګ نه کړی شو. یوه وارخطا چغې له خولې نه ووته او د خیرنې لوپټې پیس کې مخ ته ونیوه. ابۍ ته زما په دې جوبل زړه ولې مالګې دوړوې؟ مرجان نور څه ونه کړل خو یو کابلي سوکې ورته راخلاص که. خبرداره شه بیا ماته ابۍ ونه وایې، ګنې کومې نه به د جبر وباسم. اور پورې شه په داسې کور چې ستا غوندې سپېره نوغې پکې زرغونېږي. د داسې میاندو ګېډې خو دې وچې شي چې ستا په شان سپېرتلیزې ته نه پیدا کېږي. زه په تا مالګې اچوم که مردارې؟ تا زما ځیګر سکاره که. داسې سپېرمخې خو دې خدای د چا په غولي ورنولي. خدای دې زر په زیړ تلي له دې کوره وباسه. په غونډي کاڼي دې خپه وښویېږه. زما د 9 کالو غمې خاورو ته لاړ. سوک د مرغۍ په تشي لګېدلی و، له ډېره درده وتړقېده. په اوښکو یې د لوپټې پیسکه خوشته پوشته شوه. په سلګو سلګو کې ووې مورې نور وهل نشم زغملی ښه. اخر زما ګناه او خطا خو راوښایه، بې حسه مې ولې وهې؟ پښتنه جینۍ ګوره او له خواښې نه دا تپوس ګوره چې زه دې ولې ووالم. دا د مرغۍ یوه داسې ګناه وه چې د بخښلو نه وه. د مرجان په ټټر باندې اور لګېد، ژبه یې راوویسته، ټول کور مالت یې په سر واخیست. دروغجنه کوټنه ما سره ایری وهي. ایله غوندې د ګوتو څوکې ور ورسېدې نو بس بنده به وایي چې چا په تور وکړه. ته چې داسې د ګل غوټی وې نو مور پلار واده کولی څه دپاره؟ تاویز کړې به یې وې او غاړه کې به یې اچولې وې. په ستن کې تار اچول نه ورځي او دومره نیازبینه راته جوړه شوې ده. نه کار نه روزګار او ډوډۍ څلور په شمار. کټوې سمسې ورته یو لوی غر ښکاري. کیله غوندې ته نه سترګې په ډډه شي نو ټول لوښي لرګي به مردار پراته وي. دې نه پس بیا د مرجان ژبه څه وه چې توره وریځ وه. د کنځلو ګلی راښکې شوه. مړي ژوندي ټول وستایل. مشر کشر ته خلاص نه شو. بدبرخې کونډې سره د دې کنځلو بې د ژړا نه بل څه جواب نه و. د سلګو یې وار نه و. پوهېده چې یو ساعت پس به ګل محمد خان راشي، یعنې د دې سخر، او په ما به د غضب تندر را پریوزي.
مرغۍ ښایسته وه، قابله وه، په خپلې پلارګنۍ کې د ټولو د سترګو تور وه. همزولو به یې وې چې د دې په خبرو کې جادو دی، هر څوک را ماتوي. اوس هم چې به د دې پخوانۍ همزولې چېرته د اختر په باڼې چغې یو ځای شوې، نو د دې خبرې به یې را یادولې. په خپل کلي کې د مرغۍ سیلوالي او سیالتوب مشهور و، لیکن افسوس د پښتنو د نارواو رواجونو هغه بدبرخې کړه. د هغې په تندي کې تیاره شوه. د 15 کالو په عمر کې د 9 کالو هلک ته واده شوه. پلار یې په روپو پسې ړندېده. په خپلو سپېرو لاسونو یې ډولۍ کې واچوله او لرې ورکړه. یو څو میاشتې پس د هغې کمسۍ ببرې شوې او اوس هغه یوه کونډه وه، جینۍ کونډه. د غمونو غرې په سر را پرېوتی و. پلارګنۍ کریزی نه و، سخرانۍ خو ورته سپېره ویل. اوس هغه سپېرمخې وه، ناکاره وه. د ټول ټبر پیغورونه به یې تېرول، د سخر کنځل به یې زغمل. ټوله ورځ کې به یې کار کې زړګي وچاوده، خو بېګا ته به یې د سترګو پټولو حق هم نه و. هغې ډوډۍ نه خوړه، ډوډۍ لګېده هغه یې خوړه. خیرونو خچونو جامو ته هم زړه نه کېده. کفن به یې را یاده و. داسې ورځ په هغې ارامه وه چې لس شل کنځل به ورته نه کېدل. هېڅ چرې 4 ورځې پرله پسې داسې نه وې تېرې شوې چې هغې به 2-4 پڼې نه وې خوړلې. د بدبرخې په سر کې ډېر شنه ګوشنه خاپونه وو. یو ورځ په سترګو کې ږمنځ وهله، سخر پې د توت په شنه لښته داسې ګزار وکړ چې ډېرې ورځې په هغه لاس کار نه شو کولی. لوپټۍ خیرنه خیچنه او ریخانګې وه، نو مرغۍ د مور د کور نوې لوپټه په سر کړه. سخر پې د شا له ډډې د خاورو تیلو بوتل واړولو او تیلې ورته کولو، خو خدای بچ کړه. دا نننی جنګ په څه و؟ په دې چې د 14-19 کالو جینۍ ذات تمامي ورځې په میچنو زړه شین شو. د ګرمۍ خولې پې لکه د نیر روانې وې. هوا خستو دپاره کوټې ته وخته. بس دا نه وه، بلا وه. د مرجان سترګو کې ازغې ازغې کېده، خو شکر دی چې لرګي یې نه لیده. ماسخوتن تیر مرغۍ کټ کې علم لا نیغه کړې وه چې ګل محمد کور ته راننوت، نو سره د راتلو یې ورباندې خوله راوسپړده. ستا ولې ملا ماته ده؟ ډیوه کې لا باتۍ خلاصه نه ده او ته بیا مرداره شوې یې. پاسه لاس وینځنې راواله. مرجان په یو ټوپ ورته مخکې شوه او وی دې ته څه مه وایه، دا د محل راڼۍ پرېږده چې خوب وکړي، که ستا څه کار وي نو زه به وکړم. دومره ساعت کې مرغۍ کوزه او لاس وینځنې په لاس خر ته ورله. مرجان ورته په سینه کې یوه داسې دیکه ورکړه چې غریبه لکې خانګې راوغورځېده. مرجان وی بس مونږ وبخه، د خپل خاون خدمت به زه پخپله کوم، ته زه پالنګ کې وده شه، ته راڼۍ د نواب لورې. مرغۍ د اوښکو ډکې سترګې ورته راواړولې. یا زه راڼۍ چېرته یم، ستا یوه وینځه یم، ته هسې خفه کېږې. مرجان پې بکڼۍ راوچته کړه. ته بیا ما سره ایرې وهې؟ خلکه وګورې ما دې سره څه بد کړي دي؟ دا هر وخت سر سړه کوي او په کوټه ولاړئ. ما که تش دومره ووې چې لورې دا کار د سیالانو نه دی، ته کونډه یې. نو ووایې خلکه په دې کې ما کومه بده خبره کړې ده؟ له هغه وخت راسې د راڼۍ تندي تریو دی. ډېره ژبه یې راباندې سپکه کړه.
او بیا هم لا ارمان نه دی رجېدلی. ګل محمد خان چې دا خبرې واورېدې نو خپلې ښځې ته یې ووې ته دې کنجرې سره ولې خوله ګډوې؟ دا خو به یو ورځ زما پوزه پرې کوي. خو هم تا په سر خېجولې ده. هغه بله ورځ چې مې پې د خاورو تیل اچولي او سوله مې ما وی چې ګن غوس شي نو هم ته مخې مخې ته کېدې او دا دې رانه خلاصه کړه. اوس مزې کوه. مرغۍ په سلګو سلګو د سخر په خپو سر کېښو. باباجي ما د خدای مړه کړي که ما بابې سره څه لام کلام کړی وي. خدای خبر چې ساره راسې ولې راپسې شوې ده. ګل محمد خان په سر لته ورکړه لرې شه ورکه شه. تا ته د خدای زر مرګ راولي چې زما عزت په عزت پاتې شي. زما د غمي په شان زوی دې وخوړو او اوس مې په دې سپینه جامه داغه مږدې. مرغۍ پاسېده په زارۍ مینت لاس په تندي کېښو. بابا که رښتیا داسې خبره وي لکه ته چې وایي نو ما اوس وسوځوه چې سبا ستاسو د ډیران ایره شم او څوک مې نوم هم وانخلي. د ګل محمد خان خوله کې زګونه رالل او یو کوتک ته یې لاس که. مردارې خنزیرې شیطانې پلیتې زما د لاسه سوځېدل غواړې؟ او باباجي سول غواړم له خپله لاس را باندې اور ولګوه. زما دې ژوند نه خو مرګ ښه دی ځکه یم نو څه او که نه یم نو څه. کمسلې بدتخمې پلیتنوغې زه به په تا اوس ښه ور پورې کړم. ښځې ته یې اواز وکړ د جمال خان مورې هغه د تیلو بوتل راوړه او بیا یې هغه نیازبینې مرغۍ باندې لرګی راوچت کړ. بس دې نه پس په غولي کې دغه درې اوازونه یو د ګل خان د لرګي شلقار، بل د هغه چغې چې اور غواړي، او دریم د مرغۍ په زوره زوره کریکې. وای باباجي مړه شوم، خدای ته وګوره، رسول ته وګوره، وای خپله پلاره، وای خپلې مورې، یا کاکا صاحب راورسئ، یا لویه ځوانه را مدد شي، زه خو بې ګناه یم، زه خو بې خطا یم، یا خدایا، یا ربه، یا خدایا، یا ربه. د بدبختې مرغۍ مخ نن لګرون غوندې دی، بدن کې ایله وینه ګرځېدله، 2 کاله پس مور کره راغلی ده. د مشر رورې واده دی، سخر کرې په وهنه وهنه پختې داسې شوي دي لکه چې چا پې چونه دوړولې وي. په جړا جړا یې سترګې سپینې تښتېدلې دي. دی ویل چې مور کره به مې یو څو ورځې په خندا تېرې شي، خو قسمت ورته ویل چې کونډې خاندي نه، د مور غېږ ستا دپاره یو سور تنور دی. مرغۍ ډېره موده پس د خپلو همزولو بشرې ولیدې، خوشحاله وه. د خپل غم هغه اوږدې قیسې شاته کړې وې، هر چا سره به یې په خندا خبرې کولې. جامې هم ډېره موده پس نوې اغوستې وې. پخواني ښایسې خلکو ته بیا را یادو. د رور په واده کې د خوشحالۍ بادې چې په زړه راوالوته، نو کله به جنکو سره تمبل وهه، کله به یې سندرې ویلې چې رور به یې په سترګو ولګېد، نو مور نړومبې به ورنه دا زارېده چې د ډولۍ وخت راغی، ورا تیارېده. دا لږ جنۍ جوړې جامې راواخیستې شوې او ښځې روانېدو ته پاڅېدلې. چې د واده د جامو پنډوکې تړلې شو، نو هر چا د ناوې او د هلک زړوکې کتل. له بده شامته مرغۍ هم د رور لونګۍ ته ګوتې وروړې. ښځو په دې کار هی نارې کړې چې وایي دا څه کوي. چې د مورې پام شو
نو یو داسې مضبوطه څپېړه ورته په مخ راخلاصه کړه چې د ګوتو تغمې پې جوړه شوې. مرغۍ اریانه دریانه ودرېده چې یاربه ما نه څه وشو. مور یې ورته وویل چې کونډې ښځې د واده جامو ته لاس نه وروړي. ته خو سپېره کونډه یې تا ولې ګوتې وروړې؟ هغه مور چې مرغۍ د سینې په پیو لویه کړې وه او ډېره نیازبینه یې ساتلې وه ورته د خوده ووته. دا سپېره پال هغې چېرته زغملی شو چې د ورا په وخت کې د یوې کونډې لاس د واده په جامو ولګېده. بیا یې ورسره دا خبره غښتله چې تا ولې جامو ته ګوتې وروړې. دا د خدای فضل و چې هغه وخت د مرغۍ د پلار په زړه د رحم اوبه توی شوې. ښځې ته یې وویل چې خیر دی داسې خطایې بنده نه کیږي. ګنې نو خدای خبر چې د مرغۍ به څه ځای مات وي. د مرغۍ زړه ډک و. ژړلی هم نه شو ځکه چې ژړا لاس پیره وه. د اوښکو ډکې سترګې کوټې ته ننوته. نوې جامې وویستې، زړې واغوستې، لوپټۍ په مخ واچوله او ګوټ کې سملاسته. ګوره لاړه، ډولۍ راله، غال بول تیر شو، خو مرغۍ به خبر نه شوه. نه یې چا تپوس وکړو، نه چا یاده کړه. کونډې سپېرې د چا یادې وي. غوټه نیمه شپه مرغۍ د عدیزو په سړک روانه ده. تیاره دومره چې ګوته په ګوته نشي لیدی. ولې مرغۍ نه د مار لړم نه یریږي او نه د غل غدونه. چې د سیند غاړې ته ورسېده نو خپه نیولې شوه. بیا د سړک نه په ډډه لاړه او لرې د یو کمر په سر کېناسته. مخې لوپټه کې ونغښت او د زړه د خلاصې وجړل. ای زما لویه خدایه، زما د بدنصیبې اوس د مور په غېږ کې هم ځای نشته. زه سپېره یم، زه بدبرخې یم. سخرانه خو مې پردي خلک دی، هغو نه خو ګیله نشته، ولې په خپل کور کې هم سپېره یم. افسوس خدایه، دا ښځې دې ولې پیدا کولې؟ خدای تا خو داسې نه دی ویلي او نه ستا رسول داسې کړي دي. دا پښتانه چې ځانونو ته مسلمانان وایي ولې داسې کوي؟ دوی خو بانګونه هم وایي، منځونه هم کوي، ګیرو او خلقو ته د اسلام جامه وایي او لوی لوی عالمان او زبرګان هم پکې شته. ولې د لور خور سره چې دی کومه لار شړي هغه د پخوانو کفارو طریقه ده. لور خور چې پیدا شي نو سپېره، چې واده شي نو سپېره، چې مړه شي نو سپېره. خدای ته به دې ته آخرت کې جنت ورکې، په دنیا کې په ښه رز راولې، کاڼي پې ولې نه ورې. موږ هم ستا پیدا وښیو، د بني آدمو د ذاته یو. موږ سره دا دومره ناروا ولې کېږي؟ زه دې په دې خبره پوه نه کړم. کم کور کې چې ما سترګې غړولې وې، وړه پکې لویه شوې وم، هغه ما دپاره اوس دوزخ شو. 2.5 کاله کونتون مې وکړو، خو زما دې ډوبې ورځې ته چا ونه کتل. اوس زما مرګ ښه دی. که خاون کوم نو شرم، که دعوه کوم نو شرم، که څه وایم نو شرم. زما ناسته پاسته خوراک سکاک ټول شرم شرم دی. دا به ډېره ښه وي چې دا د شرمونو بوجګۍ پټه شي. ای سینده، ته ډېر پړده پوښې، ستا ډېر لوی زړه دی. خلک چې د چا د زړه صفت کوي نو وایي دریاب هومره زړی دی. ته د دې خپل لوی زړه روی ومنه، ته د خدای او د رسول روی ومنه چې ما ته په دې خپله جوله کې ځای راکړه. ما غېږ کې ونیسه، ما باندې پرده واچوه. د خدای په دې لویه ځمکه باندې زما بل ځای نشته، تا ته ننواتې راغلی یم.
هسې نه چې تم لکه د خواښې خر او مور په شان دیکه راکې. دې نه پس د غړم یو اواز وخت. د دریاب زړه د مرغۍ په زارۍ نرم شوی، په ګول دې شم قربان دې شم یې په غېږ کې ونیوه او خپله لویه لمنې په هغه کونډه جینۍ راخوره کړه چې د مور په غېږ کې هم ځای نه و.